امر بالمعروف وزیر وای تاریخ کې هیڅ چا زموږ هومره ډیر فدایي بریدونه نه دي کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد نن په یوه وینا کې وویل چې په تاریخ کې هیڅ چا د طالبانو هومره ځانمرګي بریدونه نه دي ترسره کړي. د نوموړي په وینا دوی په افغانستان کې 20 کاله د اسلامي نظام د حاکمولو لپاره مبارزه کړې او اوس چې په دې مبارزه کې بریالي شوي په اسانۍ سره به ترې شاتګ ونه کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر دغه راز ویلي چې د اسلامي نظام دښمنان له امر بالمعروف او جهاد کلمو سره تر هر څه ډیر حساسیت لري. هغه زیاتوي چې په دې حساسیت دلیل دا دی چې دا دواړه نومونه د اسلامي نظام لپاره ډیر مهم دي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم دوی د ښځو چارو وزارت لغوه او ټول وسایل او دفترونه یې دغه نوي جوړ کړي وزارت ته وسپارل. د امر بالمعروف وزارت او اړوندو ادارو کارونه یې تر اوسه تر ډیره د افغانانو او نور نړیوالو له سختو نیوکو سره مخ شوي او خلکو په خصوصي ژوند او حریم کې لاسوهنه ګڼل شوې ده.